حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې دغه حدیث بخاری او مسلم شریف نه نقل کړی دی چې عیسی مې مخکې بیان کړی وي د هغې په یو حصه کې نبی علیه السلام فرمایي د حدیث په آخر حصه کې چې الله جل شانه ته د روژهدار د خولې هغه بوی هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه زیات خوښ دی چې څنګه چې انسانان موږ او تاسو مشک او عنبر خوشبو خوښوو نو الله جل شانه ته د روژهدار د خولې هغه بوی هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه هم زیات خوښ دی محترم مسلمانان ورونو محدثین علما فرمایي چې یو د خولې بدبویي ده چې غاښونه دې ګنده وي وغیره غوښه څه پکې نښتي هغه بدبویي مراد نه ده مراد د خولې بوی نه هغه بوی دی چې کله ستا معده خالي وي وږی شوی وي دغه معدې نه یو وږم راپورته کېږي ستاسو خیال یې مازدیګر شاوخوا چې خوراک چا کم کړی نو مازدیګر شاوخوا خپلې خولې ته لاس ونیسه چې کف پې وکړه هغه وږم غوندې کوي چې ستا معده خالي وي هغه وږم نه مراد دی دلته او هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه زیات خوښ دی او د خولې بدبویي خو مراد نه ده چې خولې دې ګنده وي نسوار دې اچولي هغې وجې نه بوی کوي که نه د پشلمۍ یا ماخوستنه غاښونه دې انځلي نه وي یا سرګټ والا سرګټ وهي هغه بدبویي هغه مراد نه ده مراد د روژهدار د خولې بدبویي نه مراد هغه وږم دی چې معده خالي وي خوراک ختم شوی وي خېټه کې او د معدې د خالي والي د وجې نه وږم راپورته کېږي هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه خوښ دی زیات خوښ دی د دې وجې نه علما فرمایي چې روژهدارو له پکار دی چې پشتمې خوراک له کم وکړي چې معده له خالي وي که ته ستونې پرې ځان ډک کړي نو بیا ټوله ورځ وږی کېږي نه هغه مشقت هم درته نه راځي لږ خوراک پشتمې کم پکار وي چې کم از کم ستا د معدې نه خو هغه وږم راپورته شي هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه هم زیات خوښي نو داسې ډېر خوراک مه کوئ پشتمې لږ د روژې او د بوزې په منځ کې فرق راولئ او خپل څونه روژه ته نیسي او خوراک له کم کې نو ستا خواهشات به کم شي نفسانی شیطانی خواهشات به کم وي د دې وجې نه ډېر زیات خوراک مه کوئ خوراک کې لږ ګزاره کوئ محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي